شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمندو کتونکو اوریدونکو یو وار بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پوډکاسټ کې تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب دی. نن را سره په همراز پوډکاسټ کې د یو لوی پلار یو لوی زوی ناستې کړی دی او ډېر کم داسې موندې شي چې د چا پلار لوی وي نو د هغه زوی دی هم هغه شان لوی سړی شي او هغه د پلار د حریک ته مخ په وړاندې بوزي. د پلار ارمان درس قرآن په کمال انداز باندې د ثوابه د سیمې نه د ثوابه د خاورې نه درست نړۍ ته خورونکې ډېر محترم شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاهري صاحب دامت برکاتهم العالیه را سره ناستې کړې دی. حضرت د ټولو نه لاول خو زه تاسو ته په همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېره شکریه، مهرباني. او زه تاسو ته هرکلی وایم چې تاسو تکلیف وکړه رالی، الله هم خوشحاله که او الله ستاسو د کار کې ډېر برکتونه واچوي. امین. د حیات شاکر یم حضرت چې د خپل قیمتي ژوند یو څو قیمتي لمحې هم د همراز پوډکاسټ په نوم کې د روایاتو مطابق په زما ډومبۍ پوښتنه دا وي چې شیخ صاحب کله او په کومه خاوره کې را پیدا شو او ابتدایي عصري تعلیمي د کوم ځای نه حاصل کو تر کومه حده پورې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنیادی طور منګه د دې پنځپیر کلي پښتانه یو او زمیندار خلک یو. خاندان کې مولا نه تیر شوی. زما نیکه چې و نو هغه کاروباري ومو او زمیندار سړی ومو او هغه زمانه کې به هغه ښه تجارت او کاروبار کو. دې ځای نه به حضرو زمونږ په دې چچ کې نږدې او ښار دی او په دې کې به کاروبارونه کېدل او هغه به کول. د هغه دا شوق و چې زما په اولاد کې الله عالم پیدا کړي. نو هغه چې کله وفات کېده نو هغه زما نیت او وصیت وکړه چې که ته ما پسې خیرات کې نو هغه به د دې بچي په سبق باندې لګې چې د علم وکړي. او په خپل زما والد صاحب چې وړوکی و نو هغې د جومات امام ته کېنو چې د سبق وایه او خپله به ورته ناست و تر څو چې به هغه سبق نه و یاد کړی. نو زما د نیکه دا شوق و په میاشت کې به هغه یو ځل علماو له ډوډۍ کوله او علما به یې راجمع کړل او هغوی له به یې په خپله باندې هغه زمانه کې سوچه غوړي او ګوړه او پای کې به روټۍ ماته کړه او نور چې څه به وو هغه به یې ورله وکړل. او چې کله به علماو روټۍ وخوړه نو هغوی ته به یې ویې چې دعا وکړئ چې زما اولاد کې خدای عالم پیدا کړي. زما والد صاحب ماشوم و لا وړوکی و نابالغ او چې والد صاحب یې وفات شه او بیا زما والد صاحب چې علم وکړو هغه پنجاب کې بیا په دیوبند کې بیا په مکه مدینه کې کله چې هغه راغی نو هغه په دې کلي کې چې کوم علاقه کې کوم رسم و رواج د هندوانو نه پاتې شوي یا غلط کارونو نو بیا د هغې رد شروع کړ او رد یې په داسې انداز باندې شروع کړ چې هغه وی چې بغیر د قرآن کریم نه بله لار نشته. نو هغه قرآن کریم راواغسته او هلکانو له به د قرآن نسخه کاپي او قلم دا غستل او قرآن کریم ورته ښوده رو رو. د هغې نه الله دې کلي کې بیا د قرآن عالمان پیدا کړل او بیا مستقل درس هغوی په سن 1938 کې د طلباو درس شروع کړ چې هغه دې دا پوسټر ما سره پروت دی او په دې کې هغه دا ډومبې پوسټر چې هغوی چاپ کړی و په هغه زمانه کې نو بیا طالبانو ته درس شروع شو. صحیح. حضرت ما دغه تذکره وکړه چې ستاسو سن پیدایش او عصري تعلیم ستاسو څومره دی؟ ما چې میټرک وکړه زما خپل شوق د اول نه دا و چې زه علم وکړم. په ما باندې پلار په زور علم نه دی کړی. قرآن ترجمه را باندې کړې ده مونځ او داسې څنګه بچو باندې خلک کوي هغه به کول را باندې خو د هغه دا دغه چې په خپله یو سړي شوق وي نو هغه به ښه علم کوي. زما مشران وروڼو هم څه سبقونه ویلي دي، میجر صاحب هم ویلی دی، د هغه نه مشر هم ویلی دی. خو زما خپل شوق و علم ته نو ما به مور ته وژړل چې زه طالبګیري کوم او پلار به مې چې نه سکول ته ده. خو کله چې ما میټرک وکړ نو زما پلار په دې پوه شو چې دا د زړه نه په دې شوق دی چې علم وکړي. نو بیا زه ما ته استاد ته حواله کړم او څه کتابونه کافي پورې ما کلي کې وې او بیا زه بهر لاړم. نو بیا ما په ملکانډ کې سرکای ورته وایي سرکای مولانا صاحب مشهور و په صرف په نحوه کې. بیا په کوهستان کې منطق او فلسفه ویسا کې مولانا غلام حبیب صاحب او مولانا سرکای بابا
بیا معانی او نور کتابونه هغې نه فقه اصول دغسې او بیا دوره حدیث ما دلته وکړه تقریبا 10-12 سال کې ما هغه ټول کتابونه تر منطق او فلسفې پورې ټول وي او دوره حدیث مې دلته وکړه او بیا مې درس و تدریس شو. فراغت مو لکه د دې پنجپیر نه شو. حضرت کله چې د یو فاضل فراغت وشو نو هغه دا خوښي شي چې ماته په یو ښځې کې درس میلو شي نو درس قرآن خو تاسو د ډېر وخت نه کوئ خو دغه درس قرآن سره سره چې کوم دی د درس نظامی ترتیب تاسو څه شته یا تاسو په خپله څه درس نظامی درس کړی دی او که نه دغه درس قرآن تاسو د روزې اول نه شروع کړی دی؟ ما د اول وخت نه چې کله سکول کې وم نو ما زه په درس کې ناست وم او قرآن ما ښه زده کړی و. بیا ما به طالبانو ته تکرار کو ریپیټ کو به سبق چې کوم به راځي زما پلار وي نو ماسخوتن نه بعد به ما بیا طالبانو ته هغه ریپیټ کو موږ تکرار وایو طالبانو په ژبه کې تکرار به ورته ما کو. بیا چې څومره ما طالبګیري کړې ده نو په هر ځای کې چې زه دیره شوی یم نو ما به د قرآن درس یو ټیم کو او چې څومره ملګري زما و طالبان نو هغوی به ما ته په درس کې ناستو ورسره بعضې طالبان به چې ما ته به موږ ته کتابونه هم وایي نو یو کتاب دوه کتابه به مې هم وي. کله چې ما دوره حدیث وکړه نو د هغې نه بعد بیا ما درس نظامی شروع کړه طالبانو ته او ما ته یاد دي چې په ډومبو کلونو کې ما 22 کتابونه لولول دا د مختلفو فنونو صرف نحوه فقه اصول فقه او نور کتابونه چې سو او هغه وخت چې زما کوم شاګردان هغه ښه علما او مدرسین دي اوس او په هر یو کتاب باندې زما لیکلي تقریرونه هم شته الحمدلله. نو بیا ما د کتابونو تدریس ډېره زمانه کړې دی او بیا د والد صاحب د وفات نه بعد چې نو بیا مستقل درس قرآن و. صحیح. حضرت مونږ اورېدلي چې ستاسو والد صاحب دا ډېر لوی شخصیت و نو ستاسو والد صاحب محترم چې کوم دی علم دپاره کوم ځایونه تللی او د هغوی فراغت چېرته نه شوی او بیا مونږ دا هم اورېدلي چې هغوی کله کوم وخت کې درس قرآن سټارټ کوو نو د جاهلیت دور تر دې پورې چې وایي کوم سړي به چې یاره څلوېښتي یا درېیمه نه منله هغه ته به یې پنجپیری ویلو نو دغه وخت کې چې کوم دی ستاسو د والد صاحب د علم چېرته نه وشو د درس قرآن شروع کولو پس منظر سو؟ زما والد صاحب خو ابتدایي واړه کتابونه کلي کې ویلي وو دلته یو عالم د هغه نه بیا د خواوشا کې کم کلي چې دي په دې کې علما و هغوی نه بیا مکاډو ته تللی و بیا میاوالي ته بیا دیوبند ته بیا غرغشتو ته بیا مکې او مدینې ته او په دې ټولو ځایونو کې هغه علم کړی او ډېر ښه تدریس به هم کو بیا ورسره د قرآن درس شروع شو د حدیثو. تاسو حضرت د جماعت اشاعت التوحید والسنه چې کوم دی د هغې امیر محترم یې نو تاسو چې کوم دی حضرت دغه جماعت د دې بنیاد کله کې ایښوستی شو او د دې د بنیاد ایښوستو پس منظر سو؟ دا جماعت زما همزولی جماعت دی. ښه جی. سن 1957 زما ډیټ آف برث دی جی او په 1957 کې دا جماعت بنیادی خودی شوی دی. ښه جی. اشاعت التوحید و سنه جی او د هغه وخت نه بیا دا جماعت روان دی او چلیږي الحمدلله. بیا په سن 87 کې زما والد صاحب چې وفات شو جی د هغې نه مخکې سن 86 کې ما دوره حدیث وکړه بیا مې تدریس شروع کړ جی په کومه ورځ چې ما سند اخیسته په هغه ورځ زما ډولی هم راغلی وه د واده او په هغه ورځ ما بیعت هم د خپل والد صاحب نه په طریقه نقشبندیه کې کړی و او بیا ما تدریس هم کو ورسره نو د والد صاحب نه بعد بیا د قرآن درس ما کو او د حدیثو درس ورسره شروع شو. صحیح. حضرت زما به یو څو سوالات تنقیدي هم وي د اولس غوښتنې دي. جماعت اشاعت توحید والا علماء دیوبند وایي چې یاره دا زموږ نه جدا خلک دي یا جدا فرقه ده او تاسو حضرات دا وایي چې یاره مونږ دیوبند یو نو اصل دیوبندیان څوک دي؟ علماء دیوبند خو نه وایي چې زموږ نه جدا دي ځکه چې د الرشید چې کومه د دیوبند رساله وځي نو پای کې زما د والد صاحب ذکر ډېر په ښه انداز باندې کړی دی او اشاعت د دیوبند نه جدا نه دی ځکه چې په دیوبند کې 7 ساله کانفرنس و نو په هغې کې ټولو علماو لی چې دی نو پټکي خپل سیټونو ته لیږلي وو او په سټیج باندې یو عالم له پټکې والی و چې هغه زما د جماعت رکنو د هغه نوم قاضي شمس الدین رحمت الله علیه چې په دیوبند کې صدر مدرس هم پاتې شوی و
نو زما د جماعت سړي لې پټکې په سټیج باندې دیوبند والو او په 7 ساله کانفرنس کې د دیوبند ټول لس منټه تقریر ورکړو او زما د جماعت چې کوم ناظم اعلی شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب نو غل 1 غنټه ټیم ورکړو نو زما په خیال او اوس چې زمونږه پر رحیم یار خان کې اجتماع وا نو پای کې د دیوبند نائب محتمم په موبایل باندې یو 15 منټه تقریر کړو او پای کې هغه تقریر اوسم په نیټ باندې موجود دی او خلک یې کته شي نو دیوبندیان خو مونږ یو سو الله عالم چې خلک راته نو یې غدا غي خو خدا صحیح حضرت وفاق المدارس په حواله باندې وز پښتنو کما چې اوس تاسو وفاق چونکی بیلې نو د وفاق المدارس نه د وفاق د بدلولو وجه سوا او نصاب چې کوم دی ماغه د وفاق المدارس نصاب دی او کنه تاسو ځان له بل نصاب جوړ کړی دی وفاق المدارس سره زمونږ ډیر مدارس رجسټرډ او مونږ مغې ته دا نه وی چې تاسو د سره رجسټرډ کوی مونږ یې دی ور سره خود د وفاق المدارس والو بعض کارونه چون هغه نه زمونږ مرګري تنګو هغه مونږ ته د میرانو په نظر باندې کتل صحیح دا غي په میټینګ کې به مونږ نه غوښتو زمونږ مرګري به نه غوښتل زه خو پرې دا حالانکه زه خو د یو عالمی جماعت امیر وم زما مدرسه هم هغه سره رجسټر کړی و او زما د یو شاګرد په وینا مې رجسټر کړو چې هغه راته مینت کړو چې زه دې کې ذمہ دار سړی ما نو ما ته د ټیک شو صحیح خود هغه رویه چې د نو هغه د زموږ د مرګرو سره خنه و دویم دا و چې دغه نصاب چې وو دغه په نصاب کې د قران کریم د درس د خلاصو د مشکلاتو د دې دور اهمیت نو مونږ وی چې مونږ له داسې یو وفاق په کار دی یو داسې یو بورډ په کار دی چې پای کې مونږ په خپل خوخه باندې نصاب هم برابر کو او مونږ درس او تدریس هم دغه په دغه کو نو هغه مونږ جوړ کړو دغه لپاره بیا ما کمیټي جوړ کړه بیا مول خپل نصاب جوړ کړی او پاک نصاب باندې مونږ لګیایو او الحمدلله نوی چې سوره بورډونه جوړ شوی دي پای کې زموږ بورډ په ټاپ باندې دی ځکه چې پروسه کال مونږ سره تقریبا 35,000 کسانو امتحان ورکړو او سکل د 45,000 نه زیاتو داخله کړې ده ماشاءالله حضرت ویلیکی هم او کتلیکی هم چې تاسو سیاسي رجحان پاکستان تحریک انصاف طرف ته دی مولانا فضل الرحمن صاحب یا جمعیت علماء اسلام بزیات کما چې دا یو مذهبي پارټي ده تاسو هم یو مذهبي طبقه سره تعلق لري نو پکار نه و چې تاسو په یو پیج باندې وي په دغه حواله بس تاسو سب موقفي منګه وایو زما د والد صاحب هم دا موقف وو چې تعمیر د بنیاد نه کیږي او تخریب د چت نه کیږي خلک چې کور جوړي نو اول بنیادونه کیږي او چروانی نو اول چت رواني نو موږ وایو چې تعمیر چې د نوغه د بنیاد نه کیږي او د بنیاد باندې مهنت کول او کار کول غمن کو چې د یو سړي بنیادی عقیده سم کا دغه نظریه سم کا دغه عمل سم کا دغه معاشرتی زندگی سم کا او هغه بغیر د قران نه کیږي که کېدنو الله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له قران نه ورکو قران به نه را لېګو او پیغمبر پاک ته هم الله وی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نو الله پیغمبر پاک ته وی ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان تنه پوی دي چې کتاب بیان بسنګي او د ایمان بیان بسنګي نو الله قران راولېګ رڼا راولېګلا نو مو وایو د خلکو بنیاد سم کوي عمده خلک به مخ کې لاړ شي او دوی به د عمل سم کی او سیاسي پارټای وای چې نه د چت نه آبادی وکي نو غي د بارنوي حکومت والی نو ملک به سم شي نو موږ وکتل چې ټولې پارټای په اقتدار کې رااله څوک صوبه کې رااله څوک مرکز کې رااله څوک خو تبدیلی رانه لا نو زه خو د سیاسي پارټو سره د یوې سره زما تعلق نشته او نه د هغې پیروکار یم خلق به مې تړي څوک به مې تحریک انصاف سره تړي څوک به مې جماعت اسلامي سره تړي خو زه د چا سره تړلی نیم او البته کلمت حق ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها چې څوک یو حق خبره وکړي او ښه خبره وکړي نو زه د هغې تایید کوم
صحیح نو کې دیشي موقع کې عمران خان یو صحیح خبره کړې ما تایید کړی نو خلک وایي چې عمران خان سره دی. یو موقع کې مولانا فضل الرحمن خان خبره کړې ما به تایید کړی نو نور وایي چې دا مولانا فضل الرحمن سره دی. بل موقع کې به نواز شریف خان خبره کړي نو ما به دغه تایید کې خلک وایي چې مسلم لیگ سره دی. ټول ما سره ملاو شوي دي او ټولو سره ښه رویه مې کړې ده او آینده مې هم دا اراده ده چې ښه رویه مولانا فضل الرحمن هم چې ما وویني ما له تندې ښکول کړي او په ما ډېر مین دی او زه هم ښه قدر او عزت کوم. بلکې زه چې زمونږ کوم ملګرو کې چې ته د مولانا فضل الرحمن به دوی یا د بل نو زه چې زما وس رسي زه رټمه زه ته هم دا مه کوئ ټیک دی هغه یو خپله لار ده د هغه هغه لار ده زمونږ دا لار ده موږ په دې طریقه اصلاح کوو پای کوو. ها سیاست دا د انبیا علیهم السلام کارو تسوسهم الانبیا خو سیاست څه ته وایي دې کې یو اختلاف شته. موږ وایو سیاست وایي د حقوقو نگهبانی. موسی علیه السلام فرعون ته نه ویلي چې اقتدار ماله راکه بل پیغمبر نه ویلي نبی علیه الصلاة والسلام اسلم تسلم دا نه ویلي چې ما ته اقتدار پرېږده. موږ وایو سیاست د حقوقو نگهبانی ده او د حقوقو نگهبانی چې کومه طریقه باندې موږ کوو نو موږ وایو دا ډېره بهتره ده. اوس هغوی وایي چې نه سیاست دا موږ چې کوم کوو دا بهتر دی اما د هغوی په نسبت باندې بهتري او زما په نسبت باندې د پاکستان سیاست خو الکذب والمخادعه لحصول القیاده دروغ او دوکه د قیادت د حاصلولو لپاره. صحیح حضرت مونږ تاسو وینو چې تاسو د طالب علم په علمی سفر دوران کې چې کوم دی په عصري تعلیم باندې ډیر زور ورکوي نو دا څه وجوهات کې دي شي؟ د دې وجوهات دا دي چې کله یو سړی محتاج شه د انګریزا یو مقوله هم ده چې اوږې سړی چې دا خطرناک نو دی چې کله اوږې د ده بیا مجبوری شي نو زه وایم چې مولا په خپلو خپو ولاړي د ده به دغه مجبوری نه دی به خبره حقه کولی شي او دا صرف زه نه وایم تر اتمې سدای د مذهبي انفي علما وګوره هر یو ځان سره خپل کسب لیکه او فتوا بیا له منظورېده چې دغه به کسب و چا ځان سره لیکه ابوبکر جساس چې دغه د چونې بټای وه چا ځان سره لیکه خصاف چې هغه به پیزار جوړو خرڅو وي چا ځان سره لیکه الحلوایی شمس الائمه الحلوایی چې هغه به حلوا جوړول او خرڅوله وي او امام کرخي ته چې کله د سیف الدوله عطیه راتله او شاګردان راله هغه فالج والی و چې تالی زر اشرفای راولېږلې او هره میاشت به زر رالیږي نو امام کرخي وی ما له مخ قبلې ته کوي او کېمینوي نو چې کېنو نو هغه دعا وکړه وی الله ما او د سیف الدوله عطیه د کرخ په بازار کې مه یو ځای کې او مورخین ذکر کوي چې کله د سیف الدوله عطیه راتله د کرخي جنازه د کرخ د بازار د دروازې نه وته علما سوره چې تیر شوي دي دغه یو کسب امام ابو حنیفه هغه به کپڑے کاروبار کو انبیاء علیهم السلام کاروبار کو مبسوط سرخسی کې هغه بابی خو دې درګه امام محمد کی باب الکسب او پای کې د انبیاء علیهم السلام کسبونه خیلی دي د علماو خیلی دي چې کسبونه کول بلکې مبسوط د حضرت داود واقعا هم ذکر کړی دا چې هغه وګدا واقعا د اوس په دې موقع خدا ته نشم ویلې و چې هغه چې الله ما ته کسب خو او علمناه صنعت لبوس لكم الله وتکسب خو نو زما دغه دا دی چې عالم هغه د کسب کوي او سکار دی کوي او ځان له د رزق حلال ګټي او دین دی د الله د پاره کوي دین دی ذریعہ د معاش نه ګرځي. عبد الله ابن مبارک ابن علیه ته خط لیکلو او هغه خط تهذیب او تهذیب کې نه جرم شایع کړی دی هغه صفات صفا کې ابن جوزی هم شایع کړی دی نورم شایع کړی دی چې هغه ته لیکلو یا جاهل العلم له بازیا تستعد بها اموال المساکین علم دې باس کو په دې مسکینانو مالونو ټوله احتلت للدنيا ولزينتها بهيلة تذهب بالدين فصرت مجنونا بها بعد ما كنت دواء للمجانين إن رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين إن رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين
ان قلت اکرهت فذا باطل ظل حمار العلم فی التین که تا علم نه باز جوړ کو د یتیمانو مالونه پټولې او هغه روایت څه شو تا به د میونه ابن سیرین نه نقل کول چې علم باندې پیسې مالی او که ته وایې چې په ما زور شوی دی نو د علم خر وي او خټه کې ونښتې. مورخین ذکر کوي چې کله هغه خط وکوت بکا واستعفا وقال والله لقد نصحني اخي وی جړل او استعفا ورکړه وی قسم په خدای ما ته ورخه نصیحت کړو. صحیح. زما نظریه او زما د پلار نظریه دا و زما پلار ترانسپورټر جی خپل کاروبارونه جی الحمدلله خې پیسې ګټلې جی زه الحمدلله زما اسپیټال شته پیزا هټ شته پمپ شته سکول شته هوټل شته کاروبارونه شته. ما د دوبای نه کاروبار کړی 3 پیس کپڑے انډیا والا د چاینا نه مې کړی دی په عمان کې سلاله کې ما د سکریپ ماشینان لګولیو او دلته د غدون دی انډستریال لبا ما سکریپ ورکو په د ملیشیا کې مې کړی دی پاکستان کې مې الحمدلله کاروبارونه دي او په خپل ولاړ شاګردانو ته ما چې په خپل ځان ودروي ماشاءالله او دلته مې په مدرسه کې د علمي طب یو کلاس روان کړی دی. ها صحیح. دا دریم کال دی جی او هر کال 35-40 کسان طبيبان دلته نوزي ماشاءالله چې خپل طبابت کوي او ځان لر اس کې حلال ګټي اخایي غني خبره کوي. صحیح صحیح. د دې مدرسې بنیاد حضرت کله کې خوستلې شوی دی اوس دی وخت کې د مدرسه کې د طلبو تعداد څومره دی او د دوی چې کوم ماهانه اخراجات یا د کوم ځای نه پوره کیږي؟ زمونږه بنیادی طور چې زمانه کوم زمیدارو د مور طرفه مو د پلار طرفه مو جی زما د مور طرفه نیکه دلته زما والد صاحب لا په زمانہ کې یو ځای دغه کې چیر دی کې جمعه جوړ کو دی کې درس شروع کا جی زما والد صاحب ډیره خدا ای کې جوړ کو هغه جمعه بیا وړو کې شو جی بیا دا زمونږ خپل ازمکه وا خج د کورونو جی زما والد صاحب خپل کورونه دا کړل کور او د دې طرف ته چې دنو دا جمعه او مدرسه کړل جی دا ور سره موږ چې بیا رونو کله د کورونو ځایونه تقسیمول نو ما ته رونو وی چې دا مدرسې سره دا ځای ستا لخه دی مدرسې سره دی ما ټیک شو دای ما لرا کړو ما پکې کور جوړ کو کله چې زما زی شهید شو نو ما هغه کور دی مدرسې لورک دا تقریبا د 2-3 کروڑ کور دی او ما مدرسې سره کا مولیانو په مدرسو کورونه جوړ کړ ما خپل کورونه پکې ورکړل او دا پورم زمونږ جیداد دی او ما اعلان کړی چې دی کې زما سو رئیس ده نو غد دې مدرسې ده او ډیره چې کوم زمونږ وا هم ډیمالش کړه لاندې مې پکې ډیره جوړ کړه بره مې په کور جوړ کړ نو دا په 70 کې بیا دا ځای زما والد صاحب جمعه جوړ کړ بیا دا نور ځای ور سره ما کړ دا مدرسه ګلاو شو. صحیح. تعداد پکې اوس دی وخت حضرت دی وخت زمونږه دوه دغه یو خو د عام مدرسو روټین دی جی چې شوال کې شروع شي او بیا رجب کې ختم شي جی په دې کې زمونږه په دوره حدیث کې اوس 600 کسان دي او په افتا کې چې دنو تقریبا 100 پورې دي بیا په فنونو کې چې دنو مختلف طالبان دي جی په دې کې تقریبا 60 پورې زنانه دي دوره حدیث کې هغه جدا زائد هغه طرف ته هغه ځان لناسي لوډ سپیکر ورته لګیدلې بیا په 10 شعبان باندې موږ دوره تفسیر شروع کوو په 27 رمضان ختميږي باغی کې 50-55 هزار کسانی هغه دلته مدرسه کې نه ځایږي د شپې 1 بجه 2 بجه طالبان راځي ځان لځای نیسی او بیا پاغي ناشتي چې زما ځای بل څوک نه نیوي نو بیا زه اعلان په درېمه یا دوی مرض باندې وکم چې څوک په کم ځای ناس د پوخ ځای دی ځکه طالبان بیا نه ډوډۍ لدی نه چای لذي نو او نور بیا بهر دی لار کې د خور پاغه غاړه د ولو د لاندې ناشتي په دې کې ډاکټران انجینیران د سکول یونیورسيټي لکان طالبان مختلف قسمه خلک کی زموږ چیف جسټس چې میا شاکر الله جان زما د شاګرد دی او کور والے هم زمون شاګردان دي دغه سه په پولیس کې په آرمی کې په نور ځایونو کې زمونږ شاګردان دي او الحمدلله یونیورسيټو کې دي درسونه کوي په های کورټ کې زما شاګردو درس وکړو او سم درسونه دي
حضرت پنن دور کې مناظره څومره ضروری ده په کم نظر ورته ګوري او مناظرې دا چې اوس کومه مناظرې کیږي خلک یې کوي دا څنګه یو د مناظرې طریقې کار څنګه پکار دی د شهرت دپاره یو ښه ذریعه ده نو ښه جي مناظرې نشته مکاړسې دي صحیح او صحیح مناظره خو د حق ښکاره کولو دپاره وي جی او د دې دپاره چې یو عالم دی هغه څخه دلایل شته علم شته جی بل عالم دی هغه څخه هم دلایل دي علم دی دواړه کیني چې راځه کینو ته ما ته خپل دلایل وایه زه به تا ته وایم که زه په حق یم ستا هغه به ومنم که ته په باطل یې زما هغه به ومنې جی اوس هغه نشته صحیح اوس خو بل څه دي صحیح نو موږ خو ډېر منې کړل خو چې نه منې کېږي او د شهرت یو ښه ذریعه ده نو مواعده کوئ یې نو ښه جي سمه ده حضرت نن سبا د سوشل میډیا یو یلغار راغلی دی ټیک ټاک دی فیسبوک دی یوټیوب دی او دا ځوانان او دا پیغلې چې کوم دی په هغې باندې فحاشي خوري غوریانې طرف ته ځي په دغه حواله به چې کوم دی دغه ځوانانو ته یا دغه پیغلو ته به ستاسو پیغام سي دا که تاریخ وګورې دا نن سباني نه دي جی هر دور کې د بېحیایۍ او د حیا جی یو مقابله ده جی د دیندارۍ او د بېدینۍ یو مقابله ده جی دا روانه هر دور کې جی خو بعض دورونو کې اسباب زیات نو زیاته خو دغه شي او په بعضو کې نه پخوا اسباب کم وو جی په سترګو به بیایي کېده په غوږونو به کېده په لاسو به کېده په خپو به کېده جی خو نور اسباب نو جی حیا به هم په دې خورېده جی حیاناک به کته کتل پردی زنانه ته به نه کتل غلطې خبرې به نه اورېدې اوس د میډیا دور راغی جی او په دې کې زیاته شوه ځکه چې اشاعت زیات شو جی خورول زیات شو جی او لکه که سړی دې ته وګوري چې یو حدیث کې راځي یکلم الرجل غضبة صوتي وشراک نعلی وفخذ امراتی جی یو سړي سره به د هغه د چابک تسمه به ورته حلوي جی سپلای چړیاو به ورته حلوي جی د ښځې پتون به ورته حلوي جی نو بس هغه دور راغلی اوس شی پټېږي نه بالکل اوس خو چې څنګه دنې داسې به بارې بالکل او که نه دنې یو شانتي او بار بل شانتي پټېږي نه جی ښکاره کېږي بالکل نو سړی ولې ټول یو شان کوي نه الله اسباب هم پیدا کوي که نه بېشک بېشک نو ټول یو شانتي څنګه دنې داسې بار یا ډیره زیاته مننه حضرت د وخت راکولو یو وارې بیا زه ستاسو ته حیات شاکر یم چې د خپل قیمتي ژوند یو څو قیمتي لمحې هم زموږ په نوم کې ډیره مننه وکړو زه ډېر خوشحاله شوم ستاسو په راتلو او زه تاسو ته هم معذرت کوم چې تا ما سره څو ځل رابطه کړې ده جی خو زه د دې انټرویوګانو ډېر شوق نه کوم ښه جی زه ساده غوندې ژوند باندې خوشحال یم جی چې هغه زه همیشه تېرولی شم جی او اکثر وخت غواړي جی زما ډېرې منډې او مصروفیات دي ځکه زه رزق حلال هم ګټم جی زه سویمینګ هم کوم جی ښه لامبوزن یم ښه جی ماشاءالله ښه زمیندار یم ښه بیلچي چلولی شم ښه جی کاروبار نو زه ځان له ما وخت تقسیم کړی دی صحیح د سهار نه زه اول د دین دغه کوم جی خپل څه عبادات دي که د توفیق الله راکړي او وختي پاسم نو څه نوافل او دغه بیا سهار موږ پسې سبقونه شروع کوم د قرآن درسي بیا د صحیح بخاري صحیح مسلمي کله چې درسونو نه فارغ شم بیا چې که میلمانه هغه ټایم له راغلي هغوی سره کښېنم دا میلمنو قدر عزت چې سره نه کېږي هغه وکړم او د هغې نه بعد بیا زه خپل د دنیاوي کاروبار پسې منډه وم نو چې هغه وکړم نو بیا د مازدیګر نه بعد یا ماسپښین نه بعد چې چاته د ملګرو اختتام یا افتتاح د درس یا دغې نو هغې له لاړ شم نو ما احسن الدین و دنیا اذا اجتمع دواړو باندې ځکه خلک خو دنیا پرېږده او دنیا هېڅ شی نه دنیا شی زه دې قایل یم زه هم دنیا ته خدای زینت ویلی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او اولاد دا دنیا زینت دی قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی والطیبات من الرزق الله زینت نه دی حرام کړی خو قرآن چې وګورې په دنیا رد نه کوي په حب دنیا رد کوي نو حب دنیا مه کو چې ته ورته دین پرېږدي نو زه هم دنیا دا د انسان ضرورت دی او چې ښه جامه واچې ښه پیزار واچې ښه سورلي وساتې نو دا سمنه ښه دیره جوړه کړې
دا څه منع نه دي نو او دین چې دی نو په خپل ځای باندې نو به دغه زما روټین دی او روان یم نو زه هم چې زما وخت ضایع کول مې نه خوښ صحیح نو که تاسو له مې ټایم نه درکړی اب مې مجبورای وې دا نه چې ګینې زه څه ډېر غټ سړی یم ډېره مهرباني تا په اول کې زما غټوالی بیان که خو زه غټ سړی نه یم زه ډېر عجز او زمیندار سړی یم دا ستاسو اعلی ظرفي ده جی بالکل قدرمندو کتونکو اوریدونکو دا ور سره ډېر محترم شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاهري صاحب دامت برکاتهم العالیه تر بل پروګرام پورې خپل قربا محمد صدیق همراز دور کې اجازت په دغه یو شعر سره دا شعر دی چې کوم دی حضرت تړالی وي چې د ځینې خلکو په کتو باندې بېواکه شمه د ځینې خلکو په کتو باندې بېواکه شمه په ځینې خلکو فرښتو ډېره خواري کړې ده. ښاد آباد بریالي راته اوسئ د لوی الله په امان. جزاک الله.